او د یوټیوب درنو لیدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو چې زه نن د داسې یو جوړې سره مرکه لرم چې هغوی دلته په بهر کې ژوند کوي. په دې وروستیو کې د کورونا ویروس هغوی هم نیولي دي. اوس له نیکه مرغه دا جوړه شوې ده. نو د دغه ویروس او د دغه مرض په اړه به زیات دوی نه واورو چې ډاکټرانو ته څه مشورې ورکړي دي او څه کړي دي. دغه جوړه چې ده محبت جلات او شغله شهنواز په لندن کې فکر کوم اوسېږي په بریتانیا کې. نو درنو دوستانو لومړی پوښتنه به له دوی څخه مطرح کړم چې دغه مرض د نښو د دو په اړه باندې څه وایي. او لومړی کې تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، خیر راغلی او شکر چې جوړ شوي یې. مننه. السلام علیکم. خوشحال اوسئ. تاسو ته سلام وایم او تاسو لیدونکو او کتونکو ته. بس الحمدلله موږ اوس ښه یو، موږ جوړ شوي یو، صحت مو ښه ده. مننه، خوشحال اوسئ. په لومړي سر پښتنو په اړه به راته ووایه. بخښنه غواړم، کولی شئ بیا پوښتنه تکرار کړئ؟ زما غږ چې ټیټ دی. نه، ستاسو غږ ټیټ نه ده، خو کله کله اواز بندېږي. نه پوهېږم چې دا د انټرنیټ کنیکشن له وجه ده که څه خبره ده. خو کولی شئ تاسو خپله پوښتنه بیا کولی شئ تکرار کړئ؟ علایم څه شی وو؟ ها، زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې زما کډه هغه تاسو ته تشریح کړي، ځکه چې ما خپله هغه کوم هغه انګلیسي کې سمپټومز ورته ویل کېږي، هغه علامې چې دي ما دومره زیاتې نه دي تېر کړی. زما دفاعي سیستم زه فکر کوم چې صحیح و نسبت دې ته چې کله چې په یو کور کې موږ اوسېدلو، نو هغه به دې تاسو ته تشریح کړي بهتر وي. السلام علیکم. تاسو ټول ته سلام وایم. زما خو اوس داري 2 هفتې پوره شوې. پرون زه ډاکټر سره خبرې مو کړې، ما 2 هفتې پوره شوې. اوس الحمدلله زه ښه شوې یم، خو بیا ما اواز نه مې معلومیږي چې اوس ماینې ښه کېدو یم او لږ سمپټمز لرم. د سمپټمز خو دا هغه و چې زه د یعنې څو ورځې 2-3 ورځې بعد پوه شوم. ټوخی مې وچ ټوخی نه شروع، خو داري وجود درد مې لرلو او تبه راباندې راتله. بیا یو ورځ بعد بیا ټوخی وچ ټوخی مې شروع شو، د وجود درد و سر دردي و مولې دردونه و. نفس تنګي مې ډېره زیاته وه، ځکه زه خپله معنې نفس تنګي لرم، اسما لرم او ما لپاره بیا ډېر سخت و. هېڅ پرېښه مې هېڅ د کور کار چې شو دا مې هېڅ نشول کولی. د تاسو ویل چې څو درجې وه؟ داري 29 به وه، 29 15 40 داسې به وه. او دغه مرض څنګه تاسو تر کوره پورې راغله؟ اول ته یې ونیولې که اول د تا خاوند یې نیولی و؟ زه فکر کوم چې زه خو جابودیا سهار چېرته نه وم تللې، خو دی چې دی دا دی به کار ته به تلو او داري میټینګ ته لاړ شوی دی. او زه فکر کوم چې دی ده راوړې وه کور ته، څومره چې یعنې ما ته پته لګي، ځکه زه هم چېرته داري فامیلو سره مې کوم ځای نه راوړو؟ چېرته هم ډېر راشه درشه چېرته هم درلودله؟ نه، خو داسې ده که نه چې اوس دلته لندن ښار کې موږ اوسېږو، دلته ډېر بیروبار ده که نه. اوس اول فرضاً مثال چې ته هغه کې لاړ شې، میټرو کې لاړ شې، انډرګراونډ کې که نه، اول خو هلته مثال په ورځ کې 3 میلیونه خلک ځي راځي، بس کې بهر چې وځي ډېرو خلکو څخه ګورې. نو سړی دا نه پوهېږي چې دا به د ما نه راغلی، دا کېدای شي دې خپله دې شی شاپینګ ته چېرته سودا پسې لاړی، سړی نه شي ویلی که نه، ځکه دا هر ځای کې کېدای شي. دا کېدای شي ټرین کې، دا کېدای شي بس کې وي، دا کېدای شي حتی کور ته چې راځي هغه دروازه چې لرې کوي که نه، هغه کلب شاید هملته هغه خپله انفیکشن هملته وي. نو سړی دا نه شي ویلی. خو زه فکر کوم شاید زما نه دغه انفیکشن دغه مرض شاید ما له طرفه شوی، ځکه زه خپله انګلیسي کې اسیمپټوماتیک ورته وایي که نه، زما خپله سمپټوم نه لرل، خو مګم دا چې دی اسما لري هغه وخت کې چې کله دی دغه تکلیفونه ورته پیدا شول، هغه وخت کې موږ ته بیا معلومات شول چې والا دا خو دغه مشکل دی. اول دې ونیول دغه ویروس، اول یې ونیولې که ستا مېرمنې نیولې وه؟
نه دی ښه زه خپله یم نیولې زه اول 2 ورځې کیسه کې نه اوسېدم ما چې نورمال دغه ټوخلي مریضي به یې که نه لاړه به شي خو ورځ په ورځ ما باندې حالات مې خرابېدل او زه پرېښه په مرۍ کې به داسې نه هېڅ مې نشول کولی او ما خپل ډاکټر ته زنګ ووهلو چې خپل هغه مې ورته تشریح کړل چې زه خو والا داسې هغه لرم ما باندې دارې لامې راځي نه پوهېږم زه ډېره زما زه فلو لرم که زه د کورونا وایرس مریضي لرم خو ما چې ټوله هغه ورته تشریح کوئ چې زما تجربې نه تم یعنې لرئ یې دغه لمې دي او کور کې ځان ګوښی که 7 ورځې که بل څوک تا سره ژوند کوي هغه بیا 14 ورځې باید پاتې شي کور کې خو بیا ما دا چې ډاکټر راته وویل چې دغه وکړه مې وکړه خو بیا زما حالت بیا نور خرابېدل زه ډېره وارخطا وم وشه بیا مې داري وخت چې 3 ډاکټرانو ما پوښتنه وکړه دې ما ته درس وویل چې یا دغه مریضي لرئ روغتون ته خو مې زنګ وهلی و او دې ویل چې ځان کور کې ګوښی که او روغتون کې ځای نشته مریضان ډېر دي ته داري د شکر مریضي نه لرې د زړه مریضي نه لرې اسما چې دا خطرناکه ده خو تا عمر که نه دومره هغه نه دی چې یعنې د زړه مریضي یا شکر مریضي هغه کې دې خلکو لپاره بیا ډېره یعنې خطرناکه ده کور کې ځان ګوښی که او بدیا سهار مه وځه فامیلو سره مه وینه او کور ته اجازه مه ورکړه چې څوک درته راشي او هغه مې وکړل او دغسې او تاسو لکه چې موږ مخکې خبرو کې تاسو ماشومان هم لرئ 2 ماشومان لرئ هغوی هم سره هم که دغه مرض په جریان کې چای پالنه کوله تاسو سره یو ځای وو که تاسو سره یو ځای وو تا یې تنها پالنه کوله یا پلار یې پالنه کوله څه شی په نظر کې نیول چې هغوی خدای مکې ونیسي ولک زموږ دپاره خو سخت دی ځکه یو وړکی ماشوم مې چې هغه 2 کلن دی هر میلاد به ما ته راتلو ما به ځان نه دې خوا کوم زوی یې دې خوا شم مور دې مریضه ده خو بیا ما څه وخت بیا داسې تبه یې شوه د وخت 4 ساعته دا تبه شوې وه لږ تاثیر یې پرې کړی خو بیا ما دا دوایي مې ورکړه کالپول او ویټامین سي مې ورته واخیستل دا مې ورکړل خو ښه الحمدلله هغه بیا ښه شو نور ماشومان او دا شان چې ټول د تاسو سره یو ځای کې ویده کېدل یو ځای کې کېناستل که نه کوټه دې بیخي بېله کړې وه بیخي دې ورته ویل چې ما راځه تر کومه وخته پورې تر څو ورځو پورې ته د هغوی نه بېله وې زه خو 1 هفته خو بیا سخته وه ځکه یو کور کې ماشومان بیا مور ته ضرورت لري که نه پوهېږي ما خپل د خوراک لوښي شول زما ډیم به ځان ته چې پخلا ټول مې ځان ته کړي وو زما کلي او دا ټول مې ځان ته کړي وو دوی سره مې یعنې څه هغه نه لرلو تماس دومره خو د وړکی کوم ماشوم مې بیا یعنې ما ته راتللو د بل ستر چې دی 3 کلن د هغه هم لږ څه وخت 4 ورځې خو د هغه هم یعنې وچ ټوخی لرلو خو بیا هم دا ښه شو زه فکر کوم چې مونږ ټول نیولو ځکه چې خبره داسې ده که نه چې اول وختو کې چې کله دې باندې دغه علامې راغلې دې دغه جدي نه ګڼله اول ما هم نه ګڼله زه فکر کوم اکثریت خلک هم دغسې فکر کوي چې دا شاید همغسې مریضي ما خپله هغسې فکر کوله خو کله چې بیا دې باندې دغه تکلیفونه راغلل او په څنګ کې مونږ دا معلومات مونږ ته د میډیا لخوا رسېدل او دولت هم راته ویل بیا نو مونږ وارخطا شو بیا مونږ فکر وکړو چې والا دا خو شاید همغه مرض او د ډاکټر سره هم کنفرم کوی نه وروسته بیا مونږ پوه شو خو زه فکر کوم په د مابین وخت کې چې کله مونږ نه پوهېدو ځکه کله سمټوم مثال ما نه لرل ماشومانو نه لرل زه فکر کوم چې حتما مونږ یې هم نیولی یو خو دا بیا په هر چا د دفاعي سیستم پسې فرق لري مثال ماشومان چې دي که تاسو وګورئ که نه هغوی مثال دومره ساید فکر نه کوم شفاخانو کې زیات چې ویلي چې والا ماشومان په دا مرض باندې اخته دي که نه اکثریت وخت زاړه خلک دي هغه خلک دي چې چا د دفاعي سیستم ضعیف یا نوره تکلیفونه لري نو حتما دوی به هم لرلي ما به هم لرلي وي خو فرق یې دغه ده چې دي چې د دې اسما لري کاډمې او دې باندې ډېر سخت تاثیر وکړو نو هر انسان چې دا بیل هغه ښیي سمټومز ښیي او دغه د ماشومانو تاسو ډاکټر سره په جریان کې واچئ چې تاسو ماشومان هم داسې ټوخی لري
ما ورته ویلي وو ډاکټر ته خپل ډاکټر ته مې وویل خو دی ویل چې دې څه تداوي چې نشته دغه کور کې ځان بند کړئ دا هغه بهترین کار دی او خو دغه مو وکړل او دی ښه شول دی ټول زه اوس هم د اواز نه بیا معلومیږي چې اواز مې لږ سم نه دی او زما د سږي چې دي پرون مې خپل ډاکټر ته زنګ والی زما سږي چې دي ما هغه نیم ډېر زیات بد تاثیر کړی دی دا زخمي شوي دي او دا شپږ هفتې نور هم په څنګ کې غواړي چې د 100% یعنې ښه شي او زما معده شوه زما سږي دا ټول یې هم یعنې دغه دې ته ماته یعنې تاوان رسولی دی شوره ته څه شی وکړئ په دې جریان کې ته اصل کې مثلا چې ته د هغه لري اسمام لري یا سالنډۍ لري د دې په اړه باندې څه ته وایي چې څه شی ته باید وکړې چې روغه پاتې شي زر جوړه شي کوم کار چې ما کولو کور کې دغه دوایي شو د سهار وختي د سهار ناشته کې به د تورچي ته هغه ور واچول زنجفیل به شو کورکمن او سینیمن شو زعفران به شو شاتي به شي لیمو دا هم ټول یو دیګ ته واچول جوش به مې کړل او بیا یعنې د چي په هغه سره څښل او څنګ کې مې ویټامین سي شوه د نورو ویټامینونه میوه شوه دا هم به هغه کول خوړل او د چرګې یخني به ځان ته جوړه کړله ډاکټر ماته ویل چې تودو اوبو نه استفاده وکړه چیکې لیمو اچوه وایي چې دا هم ډېر ښه دي او شاتي که اچوه دا هم ښه دي خو مخ کوي خو دا کوم هغه چې ما کړي دي ما لسي ډېر زر یعنې نتیجه ولیدله خو د بعدو هغه نه مې استفاده کوله مثال خوږه شیان شول او د چپس د هغه چې غوړ شی شو دی نه مې بیا استفاده کوله دا هم ډېر کومخ کې ماری ځکه زما ستنې چې بیا هم ټولې دارې خرابې شوي وې اواز مې پرې خلړ شوی و دا ډاکټر ما خورئ که څه مثلا څه راته ووایي داسې مشخص چې غوړ مه خورئ یا خواږه مه خورئ یا لکه تاسو چې ګرمې اوبه وخورئ یا وچکئ یا نور مثلا د خوړو څه راته وایي چې ویټامین سي بغیر کوم دوای درته درکړه که دوا درته در نه کړه ما ته دوایي را نه کړه خو ما خپله یعنې دواخانه ته لاړم ما خپله واخیستله او ویټامین سي ټول ډېر کومخ کوي کیدای شي تاسو خپله هم اورېدلي وي ویټامین سي ډېره ګټه لري دې نه مخکې زما کړه دي خپله مخکې هم مریضه شوې وه که نه ډاکټر ته چې لاړه وه نو ډاکټر ته هغې نه مخکې هم هغه ورکړي وو لکه انټي بایوټکس یې ورکړي وو هغه بیا کار ونه کړو یو انټي بایوټکس نه نوره کومې ګولۍ ورکړې نو هغوی پوه شو چې دا وایرل انفیکشن ده او دې لپاره کومه خاص دوایي نشته نو کله چې بیا دغه کورونا مهراز تکلیفونه ورته پیدا شول هغه چې نشته ځکه که چېرته وه که نه هغه کوم خلک چې فرض مثال اوس په شفاخانو کې پراته دي هغه مثال تکلیف ورته پیدا شوی دی مړه کېږي نو اول به هغوی ته به دا دوایي ورکړې وه یا به واکسین ورکړی نو هغې لپاره کومه خاص دوا نشته همدغه دوا همدغه ده چې بس خپل ځان پسې پام وکړه او ځان کرنټین کړه او کوشش وکړه چې بل څوک لکه زاړه خلک شول یا کوم چې ناروغان دي هغوی سره تاسو نږدې مه کېږئ چې هغوی سره دا تکلیف ونه رسوي دا بهترینه دوا ده فی الحال د خوړو مشخص کوي خوړم چې شی پکې وخوړل ویټامین سي د شان خو وخوړل تودې اوبه هم پکې وخوړل نور خوړل مثلا چپس او شان ما خپله د چرګې یخني کې دا سوپ هم جوړ کړو دې ته هم به یعنې دا مو جوړ کړو دې ما سره ډېر کومخ کړی دی او دغه پاسته شیان دا سوپ مې ډېر خوړلو وریژې شوې وریژې ما سوپ ته واچولې او داسې لږ سفاریز مې کې کولو او خپله دوایي مې په مال خوړلې ده اوس تاسو چې د مرض نه جوړ شوي روغ شوي یا په بدن کې څه بدلون راغلی دی د څه احساس د مخ نه کوئ که نه هغه د پاپ شان باندې یعنې فقط یوازې دغه مرض د دروندوالي احساس در باندې دی نور داسې کوم ملایم شی در نښې شی درته پیدا شوي دي که نه اوس هم نه وجود مې هېڅ داري بدل راته ښکاري مخ ته ښه رقم نه اوس هم زه چې ډېر کار وکړم ستړي کېږم او ښه احساس داري نه کوم ځکه 100% زه اوس جوړه نه یم او اوس هم یعنې مریضه یم استراحت کوم او دا یعنې سږي مې ټول که نه کمزوري شوي دي دا باید یعنې نورمال حالت ته لاړ شي ډاکټر راته شپږ هفتې بعد خو اوس هم ډېر ضعیفه یم داسې کرونا وایرس چې تاسو
خپل د اسما د خاطر زیانمن شوی ده څه ده کنه څنګه یعنی تاسو اسما چې لړۍ سالنډای چې لړۍ د دې خاطر زیانمن شوی یعنی شپږ هفتو پورې باید جوړ شي کنه د کورونا وایروس د خراب کړی دی نه کورونا وایرس خو 2 هفتې دي او دین وروسته خو د اسما تکلیف چې لرم ډاکټر چې تا یعنی سګي داري خراب کړی دي کنه دا شپږ هفتې تضارت لري چې دا اصل په صد جوړ شي نه خامخا به کورونا د مرض چې دا تکلیف رسولي ځکه ما خپل رشتہ چې په بای کیمستري کې وکړه یو څه معلومات چې لرم او ځکه نورمال هم کنه کې نه مخکې چې کورونا څنګه نه لري خلکو چې اسما لرله خو هغه خلک چې نو خو خیر هغه تکلیف او هغه دوايي او چې دوی سیمټوم دوی راکړل خو اوس په الحال چې دا دوی د غسګي چې دی کنه دا د سکړې دي چې ضرر ورته رسولای دا نو هغه کوم اکسیجن چې دوی باید واخلي بدن ته هغه په ډېر سختۍ سره دوی تنفس کوي ځکه هغه چې دا تکلیف رسولای دا خپل کورونا رسولای دا وبخښئ ماشین چې اکسیجن د اخیستو لپاره کنه یوازې هم د خالي تنفس نورمال هغه ورکړیو تاسو خین هغه درکړیو کنه انهیلرز ورته ویل کیږي نه پوهیږم پښتو کې څه ورته ویل کیږي هغه یا رقم تاسو پیژنې دي دا څوک چې هغه لري کنه هغه تنفس کولو تکلیف لري هغه ته یا رقم انهیلرز دی هغه ورکړی دي چې هغه کومک ور سره کی چې بیا چې تنفس هغه ما په پورس کې بیا لاس زلي چولا کومک به کولا یو خلطي ته چې را باندې ډیره وسخته شو نفس تنګیم به هیڅ نشو کولای بیا مو خلطه را واخسته ایتم به تنفس کولو ایم او په څنګه کې هغه ډیر خشای دی چې د ویکس پنګ جو شبو تا واچول او کې مولګه سوډا واچولا ام بو وڅ کولا ډیر کوي شوغاجو تاسو لنډه یا اسما درلودلم کغله جلات تاسو خدا بل تکلیف نه درلود تاسو روغ وای جوړ وای تاسو چې یعنی ما وجود دفاعي سیستم چې دی قوي دی تاسو په وجود کې وسته بدلون وی دی نه زه خپل کوم خاص بدلون نه وینم زه زما تاسو ګورئ اوس هم ټوخیږم کنه هغه خلی وچ ټوخلی دا او نور خاص کوم بدلون زه نه پکې وینم ما پر کوم فرق نه دا کړ چې یا دا کورونا دا یا همدغه سره هر کال چې راځي هغه نورمال هغه څه وي چې سړی ریژه شي ما پر کوم فرق نه دی کړ اوس د تاسو سره چې مونږ نورمال یعنی 14 ورځې پوره شوی د مرز تاسو په وجود کې اندر 14 ورځې تاسو په دې مرز باندې مریضان وای کنه او 14 ورځې او موږ چې کله ډاکټر سره تماس ونیول هغه موږ ته و چې تاسو باید 14 ورځې کور کې پاتې شئ چې دینه خشي او فکر کوم اوس پورا شو کنه اوس پورا شو 14 ورځې پورا شو نو موږ خپل اوس دلته مثال نه ته نه په انګلستان کې اته په نورو دولتو کې کنه دوی ټیسټ نه کوي لکه څنګه چې شغله مخکې درته تشریح کړو چې کله چې ستا حالت داسې شي چې به بد شي کنه لکه مرګ ته چې خبره راشي ته به امبولانس ته زنګ وایي هغه خبره چې نوي زیارت نشه درته وایي کور کې پاتې شه ځکه هلته شفاخانو چې ته لاړ شي کنه هلته نور خلک دي چې هغه ډیر ضرورت لري هغه زاړه خلک دي او نور خلک دي چې تکلیفونه لري نو ډاکټر هم تاسو سره نشي کته اوس مثال خپل کورنۍ ډاکټر چې دا هغه تاسو سره خالي په ټلیفون ته کوي شي معلومات درکې تاسو نشي کول چې هلته وګورئ ځکه شاید هلته چې لاړ شي شاید هغه مریضونه دویم مریضان شي نو خلک په دغه هغه کې اوس باندې شوی دي تکلیف کې مننه دا زیات دي مثلا او ډاکټران دوايي د هر شي شته دي افغانستان کې لبد مرغه د مرز اوس نوې پکې خبر شوی دی تاسو افغانان ته څه مشورې لرئ چې باید شي وکړي زه فکر کوم چې د خبر داوی چې خلکو عین اول په کور کې پاتې شي ځکه کور کې مور او پلار بوډاوي دګان وي او نکاح نیالري کله شي هغه معنی د شکر مریضي لري د نور مشکلات لري کله شي مخې نه ویني ځکه دا مریضي ډیره سخته ده د څګینی ټوکی نه بولی چې زه خپل 15 کلنه یم ما نشول کولای چې یعنی زه ورسره وجنګېږم خو بیا هم الحمدلله په ډېر سختۍ سره یعنی ما وکول شول دی چې دی ضعیفه دي ډېر خلک افغانستان کې دی یعنی واس نه لري دوی ورته واخلي هسپتال کې باندې
دلته خو چې بیا یم عیني هر څه هغه شته خو بیا یم عیني دی باید ته نور خلکو ته فکر وکړي چې عیني ای ژوند په خطر کې باید دی ونه اچوي دی کېدای شي ځوانان څه مشکل هغه ونه لري خو نور خو بیا نشي کولی ته خو خطر کوم چې د کرونا وایرس په اړه ما کوم امکانات نشته چې مثلا چک شي کنټرول شي وکړه شي چې وایي چې کرونا وایرس نیولای یا تاسو مخکې وویل چې ما عادي رزش درلود و سردرد و در رقم ته ما کېدای شي عادي مریض وم کله چې دوی هم دا رقم تاسو پر رقم باندې عادي هغه ولري علایم ولري باید سیمپتوم ولري باید زر ځان ګوښی کې څنګه او حتما باید ځان ګوښی کې خپل د خوراک لوښي شول کوټه شوه دا باید ټول یعنې ځان ته هغه کې نوره د فامیلي غړي چې دي هغه باید دی سره په تماس کې ونه اوسي 2 میتر منځ کې به لیاري خوراک چې خپلې کوټې ته وریم هغه باید مثال دروازې مخې باید کېږدي دی ورپسې راشي دا نه چې لاس دغه نه واخلي ځکه دا ډېر زر سپریډ کېږي که نه باید هر څه ګوښې کې تر 2 هفتې پورې خو ښه سهار بیا باید چیرې ونه وځي خپل ښاغلی جواد اوس د ډېر وخت ما چې لیدل دي ځوانان وایي چې موږ دا مرض نه نیسي د ویروس نه نیسي نو ګرانو کتونکو ګرانو لیدونکو دغه جوړه چې ده دوی هم 25 کلن او د 10 کلن نه ټیټ عمر لري نو تاسو هم د ځان سره باید فکر وکړئ یا په دې باندې ونه اوسېږئ چې مثلا موږ ځوانان یو موږ نه نیسو دوی ځوانان دي دوی دلته چې نیولي دي نو افغانستان کې حتما د ځوانانو ماشومان تاسو ماشومان هم تاسو موږ ماشومان هم لږ ټوکېدل په هغه شکر دی هغوی نه دي نیولي نو ځوانانو تاسو ته مشوره ده چې یعنې باید خپل ځان کنټرول ولرئ په خپل ځان باندې په راشه داشه باندې نه یوازې چې زاړه د زړو دپاره خو هغه خو بېل خبره ده چې دوی مثلا د ضعیفوال د خاطر هم د مرض د خطر سره زیات مخامخ دي نو د خوړو په اړه باندې تاسو مخکې وویل وبخئ زه داسې غواړم چې ډېر افغانانو ته هغه وکړم ځکه ډېر خلک هلته یا شدید پرهیز کوي په افغانستان کې یا بیخي پرهیز دی په دغه هغه کې مایعات باید ډېر وخوړل شي که نه او ما خپل تازه میان مو کور ته راوړ کور کې ما ګریل کړل ام وخوړل او بهترین شی چرګ یخني ده ډېر زیات کوماخ کې ما سره خپله کوماخ کړی ده او شاتې چې دي چې لیمو شو زنجفیل شو دا شاتې دا باید یعنې په ورځ کې څومره چې کولی شي دیو چینه هم د ګرم شي نه باید استفاده وکړي کور کې باید جورو بیخ وکړي ځون ګرم وساتي او ما خپله د مخ لاسونه مې خپله یعنې هر وخت په ګرمو اوبو وینځلي دي هر وخت باید د ګرم شي نه باید استفاده وکړي ویټامین سي ډېر مهم ده که نه مالټې هغه د دفاعي سیستم لپاره میوه ډېره میوه ډېره مهمه اوس ډېر خلک یخني ګرمي اوسېږي په ګرم ځای کې ډېر کوم تاثیر نه ورباندې لري ګرم زه خپل د تجربې نه وایم چې څومره ما ځان ساتلی دی ګرمۍ کې بخاري به هر وخت ماته چالان وه ځکه انسان ډېر زیات د وجود د ډوکو درد لري څنګه وبخه او ډېر کوماخ کوي دلته خو یو په لندن کې یو کې خپله معنې باران وي هر وخت سهار به هم نشي وتلی خو ښه هغه دی چې یعنې دلته بخارۍ نه ما استفاده کوله او کوماک ډېر کولو تودو اوبو نه هر وخت مې یعنې استفاده کړې ده چای شو دا ډېر کوماخ کولو ویټامین سي مې په ورځ کې به سهار بنګ د ویټامین سي ګولۍ واچولې او د شپې لخوا به 2 ځلې په ورځ کې به یعنې هغه تېنه کولو څنګ کې مې بیا میوه هم ډېره زیاته ورسره خوړله ماڼه شوه مثال کیله هم ده ډېر کوماخ کولو او د ذایقه خلک د خولې خوند د چا نه وي د خولې خوند د تاسو څنګه و آیا د شیانو میوه شیان چې خوړل د دې خوند باندې پوهېدئ که نه دومره زیاته نه پوهېدم لکه مخکې چې روغه وم اوس ډېر فرق کولو خوړل به خو د هغې خوند به مې نه تېنه اخیستلو اوس څنګه دی اوس چې جوړه شوې اوس د بېرته ذایقه راغلی ده که نه راغلی ده خو داري کمه راغلی ده 100% نه ځکه زه اوس هم یعنې په جوړېدو کې هم دا زما 3 هفته ده که نه وخت نیسي چې زما هر څه یعنې واپس نورمال کېږي یو ډېر مننه کومه بله سپارښتنه لرئ وطنوالو هېوادوالو ته مهرباني
بس مننه خوشحاله اوسئ او مننه ستاسو وخت نه او بس مهمه دا ده چې ټول خلک خپل نه تنه ځان ته فکر وکړي که نه ما هم داسې فکر کولو ما مثال سمتومز نه لرل خو که چېرته مور پلار در باندې ګران وي هغه خلک چې تاسو سره فامیل کې څوک مریضان دي هغوی ته تاسو لږ پام وکړئ ځکه ته به نه مریضېږې ته به صحیح وې بل څوک خو هغه ته هم پام وکړي ځکه دا به بیا ډېره بده وي که نه چې یو ناڅاپي مور پلار دې په دغه مرض باندې اخته شي یا بوډا او هغه بیا تاسو وبایلئ په خپل فامیل کې نو دې ته تاسو ډېر پام کوئ ډېر مهم ده او بل ټوکې دا نه دي خلک یې باید یعنې جدي واخلي ځکه دلته خلک یعنې لیونیان نه دي چې هر څه یې بند کړي مکتبونه یې بند کړي دي هر څه یې شاید بند کړي دي بغیر د ضرورت کار نه سهار به نشي وتلی بود یا خالي دواخانې خلاصې دي چې یعنې ته کولی شې یعنې دوايانې راواخلي ښه وي چې په کور کې پاتې شئ دا بهترینه هغه ده ساتنه ده د ځان او د بل او چې پوه شي چې په ځان یعنې تانې ټوخی غرضې دردونه ځان ګوښی که او نور ته ووایه چې تاسو سره تماس ونه نیسي خالي د سوشل میډیا طرفه یعنې تلیفون خبرې شوې نور مخامخ باید یعنې تماس باید جدي واخلي چې یعنې چا سره ونه لري ډېره مننه کامله غواړم خدایم زر صحتمند لره بس مننه تاسو نه چې یعنې موږ ته مو وخت راکړو یعنې خپل نظر شیر کړو تاسو راکړ خدای په امان